سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې په تن ولرئ. دوستانو، نن در سره په ډېر یو خوندوره ویډیو باندې کار کوم. هغه ویډیو دا ده چې څنګه کولی شو موږ د یوټیوب چینل لپاره تمبنیل جوړ دوستانو، د هغه څخه وروسته ما دغه یو تمبنیل جوړ کړی. زه غواړم چې دا ورته بېرته ختم کړم. د دې لپاره دوستانو تاسې کولی شئ نوې صفحه واخلئ. زه به راشم دوستانو، دغه صفحه باندې به کلیک وکړم چې تر څو دا صفحه له موږ سره خلاصه شي. دوستانو، اوس موږ غواړو چې د ویډیو لپاره تمبنیل جوړ کړو. نو را به شو دوستانو، په دغه درې ټکو باندې به کلیک وکړو. کله چې مو په درې ټکو باندې کلیک وکړو، د هغه څخه وروسته دلته موږ سره راځي تمبنیل سایز. دوستانو وبخښئ، دغه څخه به وروسته راشئ ایمیج سایز باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په ایمیج سایز باندې کلیک وکړو، نو دغه کسټم ته به راشئ او په کسټم باندې به کلیک وکړئ. د هغه څخه وروسته دوستانو موږ سره راځي کسټم سایز باندې چې مو کلیک وکړو، نو دلته بیا موږ سره راځي چې یوټیوب تمبنیل. نو په همدې باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په یوټیوب تمبنیل باندې کلیک وکړو، هغه مو انتخاب کړ، نو د دې څخه وروسته به راشئ، تاسې به اوکې انتخاب کړئ. او بیا کولی شئ دوستانو چې دغه جمع علامه باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په جمع علامه باندې کلیک وکړو، نو را به شئ پرام ګالري ته. د دې څخه به موږ یو عکس راواخلو. اوس دوستانو غواړو د عکس ترېنه راواخلو. کله چې مو دا عکس راواخیسته، تاسې به دا بیا اوکې کړئ. اوکې باندې به کلیک وکړئ. اوس کولی شئ د عکس تاسې غټ کړئ او ورکوټه یې کړئ. که غواړئ تاسې عکس غټ کړئ، نو دې لپاره به دې کونج ته راشئ او په دې باندې به ګوته کېږدئ او کم به کړئ سیز. دوستانو، کله چې مو د تصویر سیز کم کړ، نو اوس غواړم دې کې زه لیکنه وکړم. زه اوس دلته لیکل کوم، نو بیا به راشم جمع ته. په جمع باندې به کلیک وکړئ او دغه څخه وروسته به په ټکس باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په ټکس باندې کلیک وکړو، نو بیا به راشئ نو ټکس ته. په نو ټکس باندې به کلیک وبخښئ دوستانو، بیا به په دغه پنسل باندې کلیک وکړئ او دغه څخه وروسته به دوباره په دې پنسل باندې کلیک وکړئ او دلته به اوس راشئ، تاسې به لیکل وکړئ. دلته به زه ولیکم تمبنیل په دې طریقه جوړ کړئ. دوستانو کولی شئ دې له تاسې رنګ هم ورکړئ. که تاسې غواړئ دې له رنګ ورکړئ. نو په دغه دویم اپشن باندې به کلیک وکړئ. ای باندې به کلیک وکړئ او بیا دلته موږ سره راځي کلر. نو په دې باندې به کلیک وکړئ. کولی شئ تاسې په دې کې د خپلې خوښې رنګ انتخاب کړئ. زه به پکې دغه رنګ انتخاب کړم. کله چې مو دا رنګ انتخاب کړ، نو بیا به راشئ په دوباره به بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. دوستانو، دا خو موږ سره د لیکلو د رنګ تغیرولو. د هغه څخه وروسته زه راځم دوستانو، غواړم چې د دې سایز زیات کړم. نو په سایز باندې به کلیک وکړئ. کولی شئ د دې نه تاسې سایز زیات کړئ. دا به بیا اوکې کړئ ورته. او د هغه څخه وروسته زه اوس غواړم دوستانو چې دا خط لږ ډبل کړم. را به شئ سټایل ته. په سټایل باندې کلیک وکړئ او دلته به راشئ بولډ به ورته انتخاب کړئ او دا به اوکې کړئ. او دا به دلته انتخاب کړئ دوستانو، او دا به هم اوکې شي له موږ سره. اوس تاسې کولی شئ دوستانو دې لپاره مختلف عکسونه راولئ. هر څه کولی شئ ورته دوستانو. را به شئ بیا به پرام ګالري ته راشئ او په دې کې چې ستاسې کوم عکس خوښ وي، نو هغه به پکې انتخاب کړئ دوستانو.
زما سره دلته ښه عکسونه شته دوستانو، زه به هغه پکې راواخلم. د کمپیوټر عکس به پکې زه انتخاب کړم دوستانو او بیا به یې اوکې کړم. دا عکس موږ سره غټ دی، زه د دې سایز کمول غواړم. دا به داسې طریقه باندې مې وښودل، دا به کم کړئ پکې. اوس به بل عکس ورته زه راولم دوستانو. دا عکس د راوستلو همدغه یوازینۍ طریقه وه چې ما درته وښودل، دا به راولئ. زه به پکې دا د کیمرې عکسونه راولم. اوس دا به هم اوکې کړو. اوس موږ سره دغه لاندې عکس خړی، دا مې وکتل غواړو دا پکې هم خړ نه شي، همداسې صفا پاتې شي. دې لپاره به تاسې په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، دا دریم اپشن باندې، او بیا به راشئ په دې اریز کلر باندې به کلیک وکړئ او دا به پکې انتخاب کړئ او بیا به یې اوکې کړئ. هغه پکې هم له موږ سره ختم شو. بیا به راشو بل عکس به پکې راواخلو دوستانو. زه دغه علامه پکې راخلم، دا به هم اوکې کړئ. اوس هغه بیا دوباره به همدغې ته راشئ دوستانو، دې باندې به کلیک وکړئ او دا پکې آن کړئ، دا به اوکې کړئ پکې. دوستانو دا و د تمبنیل د جوړولو ویډیو. او وبخښئ دوستانو، دغه څخه وروسته به تاسې راشئ په دغه باندې به صف او بیا به دوباره راشئ سیو از ایمیج، په دې به کلیک وکړئ او دغه څخه وروسته به بیا تاسې راشئ کوالټۍ ته، په دې باندې به کلیک وکړئ او دا به پکې PNG سایز انتخاب کړئ او بیا به سیو باندې کلیک وکړئ. دوستانو دغه عکس موږ سره په ګالرۍ کې ثبت شو.